سلامونه درنو دوستانو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. سمیع سادات وایي له طالبانو نه د امریکایي وسلو او تجهیزاتو بیرته اخیستلو لپاره امریکا سره همکاري ته چمتو یم. د افغانستان متحدې جبهې په نوم د طالبانو د نظامي مخالفینو یوې ډلې مشر سمیع سادات وایي په یوه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو څخه بیرته د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د اخیستلو پریکړې هرکلی کړی دی او له نوموړي سره په دې کار کې د همکارۍ اعلان کړی دی. ډونالډ ټرمپ په خپلې وروستۍ وینا کې ویلي دي کله چې ګوري طالبان د نظامي پریډ په مهال امریکایي وسلې او وسایط نندارې ته وړاندې کوي نو نوموړي ته ډیر قهر او غوسه ورځي. د سمیع سادات جبهې په اعلامیه کې خبرداری ورکړی دی چې طالبانو د امریکا ډیرو مختلفو وسلو ته لاسرسی موندلی او له دغو وسلو څخه د خپلو مخالفینو او ځانګړي ډول پخوانیو نظامیانو د ځپلو لپاره استفاده کوي او دا هم ویلی کېږي دغه وسلې د سیمې هیوادونو ته قاچاق شوي دي او په ټوله سیمه کې په ځانګړي ډول په مرکزي او سویلي اسیا کې د ترهګرۍ ډلې لکه القاعده او TTP ترې استفاده کوي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بار دا غوښتنه کړې ده له طالبانو نه چې خپلې وسلې او تجهیزات بیرته ورکړي خو طالبانو دغې غوښتنې ته مثبت ځوابونه ورکړي دي او وایي دا وسلې به هیڅکله هم امریکا ته بیرته ورنه کړي. تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه وسلې هیچا ته هم نه ورکوو او دغه د افغانانو غنیمت دی او که څوک هم په زور باندې دغه وسلې غواړي یا له افغانستانه په زور دا وسلې باسي نو په دغه خپلو وسلو به بیرته دوی ته ځواب ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بار ویلي دي چې طالبان دې په رضا باندې دغه وسلې بیرته موږ ته تسلیم کړي که تسلیم نه کړي نو په دوی باندې به بندیزونه هم ولګیږي او له دوی سره به قانوني کاروایي هم وشي خو طالبان دغه غوښتنې رد کوي او وایي چې دوی ته به مثبت ځوابونه ورکړي او په هیڅ ډول باندې هم دغه وسلې بیرته امریکا نشي اخیستلی. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.